سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د ایران له خوا افغان کډوالو ته تازه خبرداری دا چې د ایران چارواکو افغان کډوالو ته تازه څه خبرداری ورکړې دي جزئیات سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو السلام علیکم د قمخار چارواکو ګواښ هغه افغان کډوالې ښځې چې حجاب نه اغوندي له ایرانه به وشړل شي د ایران د قمخار چارواکو خبرداری ورکړې دي چې کو په دغه ښار کې میاشتې افغان کډوالې میرمنې حجاب ونه کړي له دغه هیواده به وشړل شي راډیو زمانه راپور ورکوي چې په قم کې د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو عمومي مدیر علي اکبر زری دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د غبرګولي په 15مه د افغان کډوالو لپاره حجاب او افت اتر نامه لاندې په یوه غونډه کې وکړي زراعي په دغه غونډه کې وویل داسې پروګرام شته چې کو کډوالې ښځې حجاب ونه کړي برخورد به ورسره وشي لومړی ګام دا دی چې ټول ټولنیزه خدمات به پرې بندیږي او کیدای شي دوی له هیواده وویستل شي د معلوماتو له مخې په دغه غونډه کې د افغانستان د دیني عالمانو شاوخوا 200 غړي چې په دغه ښار کې میاشتې راټول کړل شوي وو راډیو زمانه په خپل راپورټ کې وایي چې ایرانی چارواکي دغه کډوال د اجباري حجاب د اعلانولو لپاره راټول کړي وو په دغه غونډه کې افغان کډوالو ته د حجاب په شمول د ایران اسلامي جمهوریت د قوانینو په رعایتولو ټینګار وشو افغان کډوالو ته د حجاب د اغوستلو په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوې دي چې په دې وروستیو کې د ایران په یو ښار کې د چینی سیلانیانو انځورونه په عامه ځایونو کې له حجاب پرته خپاره شوي دي د ایران حکومت د اجباري حجاب پر ضد له لاریونونو وروسته خپل سلګونه وګړي وژلي یا نیولي دي د داسې نورو ډیرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو او مطالبو لپاره در سره زموږ پښتو نیوز یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ له ملتیا مو مننه چې موږ څارئ